السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به راته روغ روغ او جوړ اوسئ. زه یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو ته دا طریقه در وښیم چې څنګه موږ او تاسو کولی شو چې د کروم بروزر په واسطه یعنې د کروم په واسطه او بغیر له کوم اپلیکیشن څخه موږ او تاسو له یوټیوب، له فیسبوک او که له هر ځای موږ او تاسو وغواړو ویډیو په اسانۍ سره راډاونلوډ کړو. نو هر څه نه مخکې دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو روزه هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو په ډېر زیات په درحم باندې هیله کوم دوستانو د ویډیو په سر خط باندې لیکل شوي سبسکرایب مې تاسو کلیک وکړئ او په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. دوستانو په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو دغه ویډیو لازمي لایک کړئ. د ویډیو لایک کول ضروري دي، باید ویډیو تاسو لایک کړئ. او دوستانو دغسې ښایسته ښایسته نور ویډیوګانو لپاره تاسو راشئ زموږ چینل کې نورې هم خوندورې ویډیوګانې وګورئ. نو دوستانو تاسو چې هر څومره زموږ چینل کې وګورئ مختلفې ویډیوګانې شته، د ټکنالوژۍ په اړه ډېرې زیاتې ویډیوګانې شته. نو رادرومو دوستانو، په نن ویډیو کې تاسو ته دغه طریقه ښیم چې څنګه کولی شو د کروم بروزر په واسطه بغیر له کوم اپلیکیشن څخه که له هر ځای موږ ویډیو وغواړو هغه په اسانۍ سره ډاونلوډ کړو. نو کله چې دوستانو تاسو یو ویډیو خوښه شوه، هغه تاسو په فیسبوک کې خوښه شوه، هغه تاسو په یوټیوب کې خوښه شوه، په هر ځای کې خوښه شوه، د هغې ویډیو به یوازې کاپي د هغې ویډیو لینک به تاسو کاپي کړئ. یعنې په د درې ټکو نشانو باندې کلیک وکړئ او دلته به لاین تاسو ته راوځي کاپي لینک، هغه به کاپي کړئ. چې کله هم د دې لینک کاپي کړو، له هغې وروسته به تاسو ته کروم بروزر ته به راشي، یعنې یو بروزر ته به راشئ چې هر یو بروزر ته تاسو راځئ او په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ چې ګیټ ویډیو GET او ګیټ ویډیو ټکی ORG به ورته ولیکئ او دا به چې دی ډن کړئ. چې کله مو دا ډن کړه، تاسو ته یوه بله ساحه خلاصیږي. ګورئ دوستانو، دغسې ساحه به تاسو ته خلاصه شي. هغه ویډیو چې تاسو غواړئ چې ډاونلوډ کړئ، که په یوټیوب کې ستاسو ویډیو خوښه شوي، که په فیسبوک کې خوښه شوي، که کوم ویبسایټ کې خوښه شوي، که په هر ځای کې ستاسو ویډیو خوښه شوي، د هغې لینک به یوازې واخلئ او دلته به هغه لینک تاسو پیسټ کړئ. چې کله هم لینک پیسټ کړو، نو دغه غشي نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم په دې باندې کلیک وکړو دوستانو، ګورئ دوستانو د غشي نشان باندې چې تاسو کلیک وکړئ، ګورئ تاسو ته دغسې راوځي چې MP4 ویډیو او RD ویډیو. تاسو به MP4 ویډیو تیار به دلته سلیکټ وي او تاسو به دا ډاونلوډ کوئ. د دې ډاونلوډ کولو لپاره به دلته تاسو په ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. چې کله په ډاونلوډ باندې کلیک وکړو، نو دوستانو دغه ویډیو ډاونلوډ په چې دی موږ او تاسې سره شروع شي. ګورئ دوستانو، دغه ویډیو لومړی دلته پلی کوئ. چې کله دا ویډیو دلته پلی شوه، دلته په کونج کې درې ټکي راوځي. ګورئ دوستانو، چې کله دا ویډیو پلی شوه، نو دغه کونج کې دغه درې ټکي نشان دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو، دلته تاسو ته ډاونلوډ راوځي. په ډاونلوډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په ډاونلوډ باندې کلیک ګورئ لاین تاسو ته راوځي. ډاونلوډ په ډاونلوډ باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله په ډاونلوډ باندې کلیک وکړو دوستانو، دغه ویډیو ډاونلوډ چې دی موږ تاسو سره شروع شو. ګورئ دوستانو، زه تاسو ته در وښیم، ګورئ دغه ویډیو ډاونلوډ چې دی موږ تاسو سره شروع شو. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې بغیر له کوم اپلیکیشنه که هر ځای نه تاسو وغواړئ ویډیو په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ.